غواړم چې په دې مجلس کې د علماو د مېلمنو تر مخه خپل یو طالب العلم ورور ته دعوت ورکوم چې هغه متخصص د دې جامعې دی، ډېر محترم عادل بن ایرانشاه ته چې هغه راشي او تاسو ته په خپله موضوع باندې خطاب وکړي. عادل بن ایرانشاه المهمندي فليتفضل مجزيا مشكورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زمار دين اسلام قدر منو عزت مندورنو اور راغلو ملمنو، اللہ رب العالمین دی استاسو داراتک پتلد حسناتو کی واچی. مشایخ ناسی دی زمنگا خبرو تا ضرورتم نشته دی او دا سی بیدبی مرا تخکاری خود شیخ سے دا طرف عمر دی لنڈ یو سو خبری زی تاسو تکول غوارم چې مالا کم موضوع را کړی د هغې ته ویلی کېږي اتباع الرسول صلی الله علیه وسلم. لنډه دا ده چې اتباع او رسول دا دوه اجزا لري. اتباع دا د عربي یو کلمه ده، دا هغې ته ویلی کېږي معنی دا لري چا پسې ورپسې کېدل، د چا په نقش قدم باندې روانېدل، دې ته اتباع ویلی کېږي. رسول هغه ته ویل کېږي چې کتاب به نازل شوی یا ملائک ول راغلي. خو اتباع رسول شرعي تعریف غداره چې علماو په دې باب کې څومره کتابونه لیکلي دي، د هغې د خبرو نه همدا خلاصه راوځي. اتباع الرسول مقصد همدا دی د الله نبی باندې ایمان راوړل، د الله نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د څه نه منې کړې ده د هغې نه منه شو، د څه امر یې کړی دی هغه عملي کو، او د رسول الله د سنت طریقې هغه موږ په خپل عمل کې راولو. دې ته اتباع الرسول ویلی کېږي. زما د دین اسلام عزتمندو ورونو، دغه پیغمبر چې رب العالمین موږ او تاسو ته رالیږلی، د دغه پیغمبر اتباع په ما او تا باندې فرض کړې ده. وجه دا ده چې دغه پیغمبر یو لوی مقام لري، یو لویه مرتبه لري چې دا مرتبه ما او تا ته معلومه شوله، د دې رسول اتباع به ما او تا له بې خوند راکوي. په دغې رسول باندې به بیا ما او تا سر قربانوو. دغه لوی مقام او مرتبه ځکه لري په قرآن کریم کې رب کائنات د دغه پیغمبر ډیر ناشنا او مدح کوي. صفت یې ولدا کړی دی چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. داسې ناشنا پیغمبر د دغه اتباع رب العالمین په ما او تا باندې ځکه فرض کړی. داسې لوی مقام دی چې رب العالمین کله خپل نوم ذکر کوي د دغه پیغمبر نوم یې د خپل نوم سره پیوسته کړی دی. دا یې لوی مقام دی. که قرآن کریم ما او تا راواخلو چېرته د اطاعت خبره راغلې ده، رب العالمین د خپل نوم سره د رسول الله نوم پیوسته کړی دی. که چېرته دا خبره راځي چې په الله باندې ایمان راوړه، هلته به دا خبرې چې په رسول الله مې ایمان راوړه. په سورة انفال کې رب العالمین فرمایي اطیعوا الله ورسوله، د الله اطاعت هم وکئ، د رسول اطاعت هم وکئ. سورة التغابن سورة اعراف ته چې راشي فآمنوا بالله ورسوله، په الله ایمان راوړئ، په رسول الله باندې ایمان راوړئ. داسې لوی مقام رب کائنات دغه پیغمبر له ورکړه چې 5 وخته مؤذن چې کله اذان کوي د هغه تذکره به کوي، که دغه رنګې مونځ کوي د هغه تذکره به کوي، که خطیب یې کوي نو دغه تذکره به کوي. زما د دین اسلام قدرمنو عزتمندو ورونو، رب العالمین چې کوم د آیات رالیږلی دی چې ورفعنا لک ذکرک، امام قتاده رحمه الله به فرمایلی چې
رفع الله ذکره فی الدنیا والآخرة د دغه پیغمبر ذکر دغه اوچتوالی په دنیا او په آخرت کې دغه له ورکه فلیس خطیب ولا متشهد ولا صاحب صلاة الا ينادي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. داسې یو ناشنا پیغمبر رب العالمین موږ ته راولېږه چې د هغه په عمر باندې قسم وکړله دا خبره دې په تا باندې پټه نه وي په یو شي چې رب کائنات قسم خوري د هغې شي ډېر لوی مقام او مرتبه وي د ده په عمر باندې قسم وکړو چې ولعمرک انهم لفی کثرتهم یعمهون. دغه لوی پیغمبر چې موږ ته راغلی دی دغه اتباع رب العالمین ما ته بار بار دا کوي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے د ایمان والو، اے د لا اله الا الله دعوه کوونکو، اے د رسول الله سره د محبت دعوه کوونکو د دغه باندې ایمان راوړئ، په الله باندې ایمان اطاعت د دغه انسان وکئ. ولا تبطلوا اعمالکم، خپل اعمال مه بربادوئ. که ستا عمل کې د رسول الله طریقه نه وه، که ستا عمل کې د سنت طریقه نه وه، ستا عمل مردود دی، مردود. په خپل اعمالو کې د رسول الله سنت طریقې راولئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وکئ. دا آیات چې رب العالمین فرمایله دی قل ان کنتم تحبون الله، اے پیغمبر دې خلکو ته دا خبره واضحه که که چېرته تاسو مینه محبت کول غواړئ زما سره، د رب العالمین سره مینه کول غواړئ، نو د رسول الله تابعداري وکئ، هغه پسې روان شئ، ګناهونه به ماب شي، درجې به مو اوچتې شي، هر قسمه کامیابی به تاسو ته حاصله شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري قرآن او حدیث کې ډېر زیات راغلی دی، هغې ته ترغیب ورکړی دی. الله رب العالمین دې زموږ په زړه کې د قرآن او د حدیث مینه پیدا کړي. رب العالمین دې زموږ په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پیدا کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.